الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معزز مؤمنانو مسلمانانو ورونو اوریدونکو، په مونږ او تاسو باندې د خپل پیغمبر او رسول او د نبی ډیر حقونه دي، ځکه چې د پیغمبر ډیر حقونه په مونږ او تاسو باندې شته چې اکثر خلک دغه نه غافل دي، او هغه حقونه چې کله یو بنده مؤمن وپیژني نو بیا د خپل پیغمبر او د رسول د خبرې قدر او احترام ورسره پیدا شي. مؤمنانو مسلمانانو ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم د حقونو نه اولنی حق دا دی چې په هغه ایمان راوړل او د اخرنی نبی منل، او داسې نور حقونه هم شته، خو بل حق یې دا دی چې هغه د سنتو تعظیم کول، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو دغه د ارشاداتو تعظیم کول، قدر کول، احترام کول، دا هم حق دی په مونږ تاسو باندې د خپل رسول علیه الصلاة والسلام. دغه احترام کول دا به د مؤمن نښه وي، دا به د مؤمن شعار وي چې د خپل پیغمبر د احادیثو دغه د سنتو احترام به په زړه کې لري، قدر به په زړه کې لري او عزت به یې کوي، او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو دغه د ارشاداتو بې عزتي به نه کوي، بې احترامي به نه کوي، سپک نظر به ورته نه کوي. کچرته یو شخص د نبی صلی الله علیه وسلم په یو سنت طریقه پر استهزاء او خندا وکړي نو دا انسان به د ډېر هلاکتونو مصیبتونو سره ملاو شي په دنیا او په آخرت. او که په دنیا کې یو انسان د الله رب العالمین د خپل حلم د وجې نه معاف کړي او دنیا کې ورته څه ونه وي، لیکن آخرت کې که چېرته انسان توبه ونه ویستله د ده لپاره عذابونه دي. سورة النور کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی ودریږي هغه کسان چې هغوی د رسول الله د امر مخالفت کوي، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، چې دوی له به ورسیږي فتنه یا دردناک عذاب. فتنه په دنیا کې شرمېدل، په خپل اهل و عیال کې شرمېدل، زړه سختوالی، د توبې توفیق نه ملاوېدل، ټولو ته شامل دي. نو الغرض مؤمنه مسلمان وروره یو څو نمونې ذکر کول غواړو ستاسو په حضور کې د ځان د اصلاح او د اوریدونکو د اصلاح دپاره، چې ګوره چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت پورې استهزاء او ټوکې او خندا ونه کړې، ځکه وخت د فتنو دی، د فتنو په دور کې خلک راوتي دي او د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو په باره کې غلط خولې خوځوي، غلط قلمونه خوځوي. نو ته بیدار اوسېږه مؤمنه، هسې نه چېرته چې دغه الله د دشمنانو د خبرو ښکار نشي او ځان هلاک و تباه نه کړي. به طور مثال یو څو نمونې تاسو ته ذکر کوم د الله په توفیق سره، چې چا د نبی علیه السلام امر مخالفت کړی دی او دغه تعظیم نه دی کړی، هغه د شرمونو سره مخامخ شوی دی. الله دې موږ د هر قسم شرم نه وساتي. سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د یو سفر نه واپس راغی او په یو ځای کې پاړاو واچولو او خلکو ته یې وویل چې تاسو به د شپې خپلو بیبیانو ته خپلو ښځو ته نه وردرومو، ځکه چې ښځې ته یو خاوند یې په سفر باندې وتلی وي نو دا به خامخا خپلې ښځې خپلې کورنۍ ته خبر ورکوي چې زه در درومم، دې دپاره چې دا زنانه خپل ځان برابر کړي
او دغه شان په داسې شکل د خپل خاوند سره ملاو نشي چې د خاوند د خپل ښځه بده وګڼي. نو په دې کې وای دوه سړي وو، هغوی پټ ووتل، خپل اهل ته لاړل. نو کله چې دوی خپل کورونو ته لاړل، وکلاهما وجد مع امرأته رجلا، دغه دواړو د خپلو ښځو سره پردي سړي وموندل، یعنې په شرم باندې واوښتل. که چېرته دوی مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای کړی، دوی به په دغه شرم باندې نه اوښتی. او دنه د خبره ښکاره معلومه شوه مؤمنه مسلمان وروره چې د رسول الله علیه السلام د اوامرو او دغه د احادیثو او دغه د سنت سپکاوی وکړي، الله تعالی به دې په خپله کورنۍ کې په خپل کور کې وشرموي، په ښځه او په لور به دې وشرموي. او داسې ډېر واقعیات داسې شوي دي چا چې د نبي علیه السلام د احادیثو دشمني کړې ده، هغوی شرمېدلي دي. دویمه نمونه واوره، په صحیح مسلم کې حدیث دی، سلامه بن اکوع رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام سره په دسترخوان باندې یو سړی ناست دی، هغه په ګس لاس باندې خوراک کوي. مسلمانانو ورونو ښه ورته متوجه شي، په دې وخت کې کم خلک ځان ته ایجوکیټ خلک وایي، تعلیم یافته خلک وایي، تهذیب یافته خلک وایي، هغوی ته ځان مهذب په ګس لاس اوبه څښلو باندې ښکاري چې لکه ګس لاس اوبه څښل لکه دا یو کمال دی. حال دا چې د مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل کل بیمینک، ای سړیه په ښي لاس باندې خوراک کوه. ښه د ښی لاس کار کوي او په ګس لاس باندې خوراکونه کوي. نو هغه وویل لا استطیع، زه طاقت نه لرم. نو نبی علیه السلام ورته خیرې وکړي چې لاستطعت، الله دې تعالی طاقت درنه کي، الله دې ستا د لاس شیل کې منع دا شوله. د چې دغه سړي دا خبره کړې او د عذر په بنا یې کړې وای، نه ښی لاس کار کولو خو تکبر د وجې نه، ما منعه الا الکبر، دی نه و منع کړی مګر تکبر منع کړی او په ښي لاس باندې خوراک کول نه، ځان یې لوی ګڼو چې څنګه زه دا خبره ومنم. نو دا راوي فرمایي فما رفعها الى فیه، وایي ده چېرته بیا د خپل لاس اوچت نه کړو خپلې خولې ته. نو دې د وجې نه مسلمانانو ورونو ګوره نبي علیه السلام سره دی نه چې رحمت للعالمین دی، خو خیرې کوي هغه چا ته څوک چې د سنت طریقې مخالفت کوي او دشمني ورسره کوي. یو درېیمه نمونه واوره مسلمان وروره، عبدالرحمن بن حرمله دا فرمایي و یو سړی سعید بن مسیب ته راغی او سعید بن مسیب سره مخاخا کوله، یعنې حج له تللو یا عمرې له تللو. دغه سړی راغله او سعید بن مسیب ملاقات له رخصتي د نه راخیستله. په دې کې اذان وشولو په دې مسجد کې. نو سعید بن مسیب رحمه الله ورته ویل وګوره ته په دې مسجد کې پاتې شه، لمونځ وکړه، د هغې نه بعد لاړ شه. ځکه وایي نبي علیه السلام فرمایلی دي چې د اذان نه بعد څوک د مسجد نه ووځي یا به منافق وي او یا به یو سړی وي چې هغه به حاجت ورته پېښ شوی وي او هغه به دوباره اراده لري د جومات ته د واپسې، او ګوره ته مه درومه. نو هغه ورته وویل چې په حره علاقه کې زما ملګري دي، هغه راته په انتظار دي، به زه هغوی ته ځان رسوم او خیر د لمونځ په لاره کې وکړم. نو دا سړی چې کله ووتلو نو سعید بن مسیب یادول هو چې لکه الله د خیر وکړي، چېرته دغه سړي ته څه تکلیف میلاو نه شي، مصیبت څه اخته نه شي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ورته ورسېدلو او بیا یې مخالفت وکړلو. نو دا خبره یې ځان څه کوله ملګرو سره، په دې کې ورته خبر راغی چې هغه انه وقع من راحلته، هغه د خپلې سوارلۍ نه راغورځېدلی دی او پنډۍ ماته شوې ده. د څه شي د وجې نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د مخالفت د وجې نه. مؤمنه مسلمان وروره نبی علیه السلام ډېر اوچت شخصیت، اوچت نبی و، لوی شان یې لرلو او دغه د خبرو هم لوی شان دی او دغه د اقوالو دارنګې دغه د سنتو ډېر غټه مرتبه ده، قدر یې کول پکار دي. یو څلورمه نمونه ده سواوره، ابو یحیی الساجي رحمه الله فرمایي وایي مونږ د بصرې په کوڅو کې روانو او دارنګې احادیثو زده کېدلو، د بعضې محدثینو له ورتللو هغوی نه احادیث اورېدل. وایي فاسرعت المشیه، وایي ما د خپل مزل لږ تیز کړو، ما سره یو بل ملګری و خو هغه
په دین پر اس استهزاء کوونکی او اس یو لوبلی انسانو او استهزاء په تور ویل چې ارفعوا ارجلکم عن اجنحة الملائکه او د خپل خپې اوچته کو د ملائکو د وزر نه ماته نه کو. د حدیث مبارک کې دي څوک چې د علم په طلب کې اوزي ملائک ورته وزر غوړوي نو د استهزاء په تور ویل نو د خپل ځای باندې شیل شولو. دروي فرمای حتی تر دې پورې چې وچ شولې خپې د دره پرې وتلو یعنی شیل شولو او درنګي داسې ویو پالیج مرض ور باندې تیر شو چې د هلاک شو یعنی را پرې وته او د هلاکت سبب د چې انسان وسره هلاکیږي کله چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث پورې استهزاء وکي. دا واقعه امام نووي رحم الله بستان العارفین کې نقل کړی ده. دغه شانتي یو پنځمه نمونه د سووره ابو عبد الله محمد بن اسماعیل التیمی رحمه الله دا فرمایي قرأت في بعض الحکایات و بعض قصې مدسه هم لوستلې دي او کتلې دي چې یو مبتدع د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث واوریدلو چې حدیث معنا دا د کله چې یو تن په تاسو کې راپاسېږي د خوب نه نو هغه د په لوخي کې لاس نه دننه کوي تر څو پورې چې د لاس درې ځلې وینځلی نه وي ځکه دله پته نشته چې دغه لاش په چرته تیره کړې ده کم ځای ورباندې ګرولی دی کم ځای وړی دی. نو دغه مبتدع د استهزاء په طریقه باندې وویل وی انا ادري اين باتت يدي في الفراش وی مالا پته لګي چې زما لاس په کم ځای کې د شپې شپه تیروي. وی فاصبح وقد ادخل يده في دبره الى ذراعه وی دا چې کله سابا کړو نو د خپل چې کله راویښ شولو د خپل لاس په دبر کې تر څنګله پورې داخل شو او شرمېدلو او درنګ هلاک شولو تباه شولو. عزتمندو د څو غب خبرې نه دي چې زمونږ په معاشره کې چاته و چې دا حدیث کې راغلی دي د نبی علیه السلام سنت دي دا یو قسم د استهزاء ور پورې وږي ټوکې ور په مړه به دا چا کړي دي تیر شته نو دا فلان و فلان. مؤمنانو مسلمانانو ورونو د یو پنځه نمونې وي ان شاء الله تعالی بقایا ان شاء آینده درس کې ذکر کو. دویم درس کې چې تعجیل العقوبه من لم يعظم السنه الله سبحانه وتعالی بعض خلکو له بجلته باندې عقوبت ورکوي سزا ورکوي څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت تعظیم ونکړي. په کار د مؤمنانو چې موږ تاسو د دین عبرت واخلو نصیحت واخلو او په خپل خوږ پیغمبر باندې درود وایو په خپل خوږ پیغمبر سنت طریقې مضبوط راونیسو د لپاره چې په دنیا کې مرته هر قسم خیرونه او برکات حاصل شي او په آخرت کې هم او دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه او دنیا او د آخرت